ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا ویای هغه کسان چې امید دې موږ د ملاقات نه لري یعنی قیامت نه مني څه ویایي لولا انزل علينا الملائکه ولې موږ ته خپله ملائکې نه راځي او نرا ربنا یا ولې موږ خپل رب نه وینو چې خدای موږ سره په خپله خبرې وکړي الله تعالی وی لقد استكبروا في انفسهم دغه لوی تکبر کړی په خپل ځانو کې ځان دومره غټ سړی ورته لیدی کېږي چې د رسول خبره نه مني ځان رسول جوړوي چې ماته دې په خپله خدای پاک ویایي دومره بې ادبه دي وعتوا عتوا کبیره او سرکشي کړې ده تر حد نه تیر شوي دي تر په حد تېرېدلو زیات سره 19 سپارې سره اول 19 سپاره ويقولون حجرا یوم يرون الملائکه دوی خو ملائکه غواړي الله تعالی وی چې کله وویني ملائکه لا بشرا یومئذ للمجرمین زیرې به بیا نه وي په دغه ورځ د مجرمینو دپاره هلته به بیا نارې وایي ویقولون حجرا محجورا ویایي به دا کافران چې چیرې د منې کړی شي دا ملائکې په کوم مانع سره موږ ته یې مه راپرېږدئ هلته به بیا دا نارې وایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل او اراده کړې ده موږ هغه عمل ته چې دی کړی ده فجعلناه ګرځولې د هباء منصوره ګرد تیت شوی لکه خور ګرد چې باد پرې راپورته شي د دې عمل هیڅ حقیقت نه لري موږ ورته رسېدلي یو اراده مو کړې ده ای دې عمل ته چې ګرځولی مو ده هباء منصوره یو ګرد تار په تار کړی شوی اصحاب الجنة ملګري د جنت یوم اذن په دغه ورځ د قیامت کې خیر ډیر خیر دی مستقرا په اعتبار د ځای د قرار و احسن مقیله او ډیر ښه دی په اعتبار د ځای د آرام د غرمې خوبونه هلته نشته خو کنایه ده د راحت نه خوب خو د راحت دپاره وي د جنت کې د راحت ځای د راحت د خوبونه نشته پکې هلته و یوم تشقق السماء بالغمام یاد که هغه ورځ چې ټوټې ټوټې به شي دغه اسمان په وریځو سره ونزل الملائکة او نازل به کړي شي ملائکې تنزیلا په نازلېدلو سره وریځ نه هغه مخکې آیات کې ویل چې دی انتظار د دې کوي چې راشي دی ته الله تعالی فی غمام سپین وریځ په آخر کې د اسمانونه بړنګېږي په ورځ د محشر سپین وریځ کیفیت به وي د الله خبرې به د هغه د مابین اوري لکه د موسی علیه السلام سره به چې په دنیا کې غږېدو وریځو په مابین کې سپین ګردونه به جوړ شو الملک یومئذ الحق للرحمن پاچاهي په دغه ورځ حق د الله تعالی لره وکانه یوما علی الکافرین عسیره دا دغه ورځ په کافرانو باندې ډیره سخته په مسلمانانو ډیره اسانه ده دا اوږده ورځ په مسلمان نیک عمله داسې تیر شي لکه د یوه لمانځه وخت ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا عقبه ابن ابي معيط یو مشرک و د سردارانو نه یو خو ډیر مهمان نواز و د نبی علیه السلام سره یې ملګرتیا وه نو دی د یو سفر نه راغلی و مړی یې کړې وه په مړی کې پیغمبر علیه السلام هم غوښتی و پیغمبر علیه السلام لکه دی موږ تاسې خلک چې په مړی لاس ونیسي لاس ویني چې زه تر څو پورې مړی د تا نه خورم چې ته کلمه ونه ویایې ده کلمه وویلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مړی وخوړه د ده بل خبیث ملګری امیه چې خبر شو یغه آل ورته راولېږو څنګه د دین پرېښی دی چې ورغه ورته ویلې وایي لوی سړی و د ما په کور کې په مړی لاس وینیو که ما مړی کلمه نه وویلې ده خو مړی بیا نه خوړه دا د ما دپاره لوی شرم و نو د ده دپاره مې خوړه زړه نه مې ایمان نه ده راوړی یغه خبیث ورته ویلې چې نه زه دا خبر د دغسې نه منم هلته یې منم العیاذ بالله ورځې به د مخ ته به لاړې ورته کې پس د هغه نه به بیا زه د تا خبره ومنم دی ظالم راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ته یې لاړې ورته کړي پیغمبر علیه السلام ورته ویل قسم ده چې د حرم شریف د باندې نه دی پیدا کم سر به دې کاټ کوو خدای پاک په بدر کې بیا ژوندی په لاس ور وس بندي کو په بندیانو کې یو دوه بندیان ژوندي نور خو یې معاف کړه په فدیه باندې دی هلته بیا مردار کړ چا قسم ورته شوی و الله تعالی وی ورځ چې د قیامت شي دغه عقبه ابن ابي معيط به بیا په لاس د غمه خولې لګوي او یایي به کاشکې چې د هغه رسول الله سره مې ملګرتیا نیولې وای کاشکې چې ما د دغه بل خبیث نه وای منلی تیار مې دین قبول کړی و اسلام راغلی و د جهنم نه بچ شوی وم خو د خبیث بیرته شان نزول خو خاص ده خو حکم عام ده هر نیک ملګری او بد ملګری وای دغه مثال لري که سړی په دنیا کې د بدو خلکو ملګرتیا کړه هغه خو د بدۍ په لرې سړی بیا په قیامت کې به بیا ارمان کې چې کاش کې ما د علماو سره تعلق وای کاش کې د ما د مشایخو سره تعلق وای کاش کې د ما د پلانکي سره تعلق نه وای زه خو پلانکي بې لارې کړم خو عالم دین راته بیانوه پیر دین راته بیانوه ما د هغه نه منل د پلانکي مې منل دغه د اوس جهنم ته برابر کړم و یوم یعود الظالم یاد که هغه ورځ
چې خولې به لګوي ظالم علی یدیه په خپلو لاسو باندې د ډېره غمه یقول ویایي به یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاشکې چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو لیار د نجات نیولی وای ځان ته اسلام مې راوړی وای یا ویلت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای هلاکت عذاب د ما راشه ما مړ که کاشکې چې ما نه وای نیولی د پلانکي سړي سره دوستي چې دا بېکاره سړی و امیه و لقد اضلني عن ذکره په تحقیق سره د خو زه ګمراه کړم د قرآن نه بعد اذ جاءني پس له دې نه چې ما ته قرآن راغلی و وکان شیطان للانسان خذولا د شیطان لپاره د انسان خویونکی وقال الرسول یا ربي او ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلکو ایمان نه راوړ یا ربي ای رب دما ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای رب دما دغه دما قوم قرآن پرېښی ده مفسرین لیکي چې اوس هم څوک د قرآن تلاوت نه کوي د قرآن معنا نه زده کوي د قرآن باندې عمل نه کوي دغه عارضه به په یغوم صادق چې الله ته به نبی علیه السلام شکایت کوي چې دغه قرآن شاته غورځولی ده نه محبت ورسره کوي نه تلاوت کوي نه معنا زده کوي نه عمل په کوي وکذلک جعلنا لكل نبی لکه د تا چې د مکې معظومې کافران دښمنان دي دغسې الله تعالی نبی علیه السلام ته هر نبي ته ما ګرځولي دي دښمنان من المجرمین د مجرمینو نه وکفا بربک هادیا بس د رب د تعالی وجه د هدایت کوونکي و نصیرا د کومک کوونکي وقال الذين كفروا وی هغه کسان چې کافران شوي دي لولا نزل عليه القرآن جمله واحده ولې نه د نازل کړی شوی په نبی علیه السلام باندې د قرآن عظیم شان په یوه ور باندې کذالک الله تعالی وی ما دا لږ لږ نازل کړی ده پیدې دي پکې لنثبت به فؤادک چې محکم کو موږ په تا باندې زړه په د قرآن باندې زړه دی ته ورتلناه ترتیلا او ټوټې ټوټې په آرام لوستو سره ته موږ لوستلی ده په آرام آرام لوستلو سره ولا یتونک بمثل دی راتګ نه کوي تا ته په کوم مثال باندې الا جئناک بالحق مګر موږ تا ته راتګ په حق سره و احسن تفسیره په ډېر ښه تفسیر سره الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم هغه کسان چې راجمه به کشري د خدای پاک حضور ته په مخانو نسکور به روان وي جهنم طرف ته اولئک شر مکانا دغه خلک ډیر شر دي په اعتبار د ځای سره او اضل سبیلا او ډیر لري دي د ګمراهتوب په لحاظ سره ګمراه دي د لارې نه ولقد آتینا موسی الکتاب په تحقیق سره موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وجعلنا معه او موږ ګرځولی د سره اخاه ورور د هارون علیه السلام وزیرا وزیر فقلنا بیا موږ ورته ویلې اذهب لاړ شئ الى القوم الذين كذبوا بآياتنا هغه قوم ته چې تکذیب دې موږ په آیاتو کړی ده فدمرناهم تدبیرا هغه مې بیا تباه کړ په تباه کولو سره وقوم نوح او یاد که قوم د نوح علیه السلام لما کذبوا رسوله کله چې دوی تکذیب وکړو د رسوله دیو رسول تکذیب د ټولو رسولانو تکذیب ده اغرقناهم هغه مم غرق کړه وجعلناهم للناس آیه ومګرځول د خلکو دپاره دلیل د عبرت وعتدنا للظالمین عذابا الیما او موږ تیار کړی د ظالمانو ته عذاب دردناک وعادا او یاد که قصه د عادیانو و سمود د سمودیانو و اصحاب راس او خاوندان دغه کوی چې د شعیب علیه السلام قوم و قرونا بین ذلک کثیره نور اهل زمانو په مابین دي کې ډیر وکلا ضربنا له الامثال هر یو دغه ډلې ته موږ بیان کړي و مثالونه وکلا تبرنا تدبیرا او ټول موږ هلاک کړ په هلاکولو سره چې نه منل ولقد اتوا على القريه التي په تحقیق سره دغه د تا د مکې معظومې کافران تیر شوي دي ډیر وارې په یغه کلي امطرت مطر سو چې په یغه کلي باران شوی د خو ډیر بد باران چې د عذاب باران ده چې د لوط علیه السلام قوم تیږې په اورېدلې شعیب علیه السلام په قوم اورونه اورېدلې افلم یکونو یرونها آیا دوی نه دي لیدلې هغه کلي بل کانو لا یرجون نشورا بلکې دوی امید د دواري ژوندون نه لري ځکه ایمان نه راوړي و اذا راوک کله چې ووینه دیتا ان یتخذونک الا هزوا نه نیسي تا مګر مسخره او دا وی هذا الذي بعث الله رسوله آیا دغه سړی خدای رسول لګلی العیاذ بالله بل څوک نه و چې د رسول کوه ان کاد له یغدلنا او دی بدبختان وی نږدې ده چې دغه سړی موږ ګمراه کړي عن الهتنا د موږ د خدایانو نه نږدې و چې موږ یې ګمراه کړي وای لولا ان صبرنا علیها که موږ په خپلو خدایانو صبر نه وای کړی دی به موږ ګمراه کړي وو وسوف يعلمون حين يرون العذاب زرد چې دی به پوه شي کله چې دی وویني عذاب من اضل سبیلا چې څوک ګمراه دي په اعتبار د لارې سره ارایت من اتخذ الهه هواه ای وینه خبرې ته هغه څوک چې نیولی د خدای خپل ځان خپل ګورې لکه زه بار بار دغه ځای درته ذکر کوم چې د نفس منې د الله نه منې نو د نفس نه یې خدای جوړ کړه
هغه نه خفه کوي. افانت تکون علیه وکیلا، آیا ته به په دغه وکیل یې چې چا د خپل نفس نه خدای جوړ کړی دی هغه مني د تا نه مني، نو خو ته خو په زور نشي مسلمانولی. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، آیا ته ګمان کوي چې د اکثره د خلکو اوري او یعقلون عقل لري؟ نه نه، انهم الا کالانعام، نه دي دوی مګر لکه چارپایان داسې دي، بل هم اضل سبیله، بلکې تر چارپای نه هم بدتره دي. ولې چارپای وایي دوست و دښمن پیژني، چې څوک شوتله ور اچوي هغه ته ورځي، چې چا لرګی پسې اخیستی دي هغه نه منډې وهي. خو دوی بدبختان دوست و دښمن هم نه پیژني. نبي یې دوست ته د خدای دین ته یې بولي، جنت ته یې بولي، علما یې د خدای د جنت ته بولي، او کافرانو بدبختان یې جهنم ته بولي. دوی د هغه په لوري روان دي چې څوک یې جهنم ته بولي. الم تر ته نه ګورې الی ربک، قدرت رب خپل ته، کیف مد الظل، څرنګه یې غوړولی د سیوری، سهار د لمر ختونه مخکې ټوله دنیا باندې سیوری وي. اوس که لمر نه وای راختلی موږ نه پوهېدو چې دا سیوری ده، خو چې لمر را رڼا شو هلته پوه شو سیري معلوم شوه. ولو شاء لجعله ساکنه، که الله اراده کړې وای دا سیوری به دغسې ساکن ګرځولی، څه معنی لمر به نه راخجوه. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، بیا موږ لمر ګرځولی ده په دغه سیوري باندې دلیل. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، بیا موږ راټولوو دغه سیوری خپل طرف ته په ورو ورو راټولېدن باندې. او سیوری وي د سړي سوکه سوکه راځي 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 تر قدمو پورې راورسي. وهو الذي، خدای پاک هغه ذات ته جعل لکم اللیل لباسا، چې شپه یې د تاسو دپاره په کامل قدرت خپل باندې پوښاک ګرځولی، ونوم خوب ثباتا آرام ګرځولی، وجعل النهار نشورا، او ورځې ځای د ګرځېدو ګرځولی، د وخت معاش ګرځولی د رڼا ادب کې. وهو الذي ارسل الرياح، خدای پاک هغه ذات ته چې رالیږلي دي بادونه، بشرا چې زیري ورکوونکي دي، بین یدی رحمته، په مخ د رحمت ده کې. وانزلنا من السماء ماء طهورا، موږ نازل کړي دي د طرف نه د اسمان نه اوبه پاکوونکي. لنحیه، چې ژوندي کو به په دغه اوبو باندې بلدة میتا، یو ښار مړ، ونسقیه، او وروچ کو دغه اوبو مما هغه شیانو ته خلقنا چې موږ پیدا کړي دي، انعاما چارپایان، و اناسی کثیر، ډېر خلکو ته لکه دا کوچیان وای، اناسی کثیر نه کوچیان، ځکه وای د علاقې خلک خو د اوبو بندوبست په کور کې لري، یا کویای ده یا نلکۍ ده په کور کې لري، اما د کوچیان خلک اکثره ګټه د باران د اوبو نه اخلي. ولقد صرفناه بینهم لیذکروا، په تحقیق سره قسم قسم باندې موږ تقسیم کړی د دغه اوبو یا دغه باران د دې دپاره د خلکو په منځ کې چې دی پند تر واخلي، کله نرم کله تیز، کله په بعضې علاقو شته په بعضې باندې نشته. فابا اکثر الناس، انکار کړی اکثره د خلکو چې کافران دي، الا کفورا، مګر هم ناشکري کوي د دغه نعمت. ولو شئنا لبعثنا من كل قريه في كل قريه نذيرا، که موږ اراده کړې وای په هر کلي کې به مو ځان ته پیغمبر پیدا کړی و، خو رسول الله په تا مې دا احسان کړی چې د ټولې دنیا مې دپاره مې پیغمبر پیدا کړی. بني اسرائیلو کې په یو وخت کې به ډېر نبیان وو، په هر کلي کې به ځان ته الله وی که ما اراده کړې وای اوس به مې هم دغسې په هر کلي کې ځان ته پیغمبر و، خو ته مې په تا مې نعمت وکړو عام چې د ټولې دنیا دپاره مې پیغمبر کړې. نو فلا تطع الکافرین، متابعت مکه و د کافرانو، وجاهدهم به، ته جهاد کوه، مقابله کوه له دوی سره په د قرآن عظیم شان باندې، جهادا کبیره، په جهاد لوی باندې. وهو الذي، خدای پاک هغه ذات ته مرج البحرین چې را روان کړي دي دوه دریابونه، هذا عذب فرات، دغه یو خوږ سیرابه کوونکی ده، وهذا ملح اجاج، دا بل تریو تریخ ده. وجعل بینهما، ګرځولې دي الله په مابین د دې کې برزخن پرده، وحجرا محجوره، یوه پرده پټه کړی شوې. دغه نه خو یا وایي دا د دنیا اوبه دي چې موږ وګورو، په هغه علاقه کې یو نیر تیر د اوبه یې تروي دي، په هغه علاقه کې اوبه تیر د اوبه یې خوږې دي، په منځ کې پرده دغه مځکه ده، په واقع کې خو لاندې اوبه ټولې سره شریکې دي، یوه طرف ته یې خوږې پیدا کړي، بل طرف ته موږ د بخاري شریف سبق چې ویایو هلته یو محدث لیکلی دی په د جټکام نه تر ارکامه پورې هندوستان کې یو علاقه ده، و یو دریاب ده، یو سیند دا لرې پرده خو څه کوي، یو سیند ګډ روان ده، داسې په منځ کې خدای متعال د قدرت پرده پیدا ده، د قدرت دلیل ده. دا نیم دریاب خوږ د نیم تریو ده، یو ګډ روان ده، څو میله
د یوه وطن نه ضلعې نه تر بلې ضلعې پورې یوه طرف اوبه خوږې دي بل طرف اوبه تروې دي، د یوه طرف اوبه سپینې دي بل طرف اوبه تورې دي، د یوه طرف اوبه آرامې دي د بل طرف اوبه څپې وي. اټک باندې که پورې وتلي یې د پېښور هلته که وګوره د یوه طرف اوبه چې راځي سپینې دي، په دا نورو اوبو تورو ورننوځي ورګډېږي نه، داسې لکه هغه چې پسې واخلي داسې ورشي. اکثرو ملګرو به لیدلي بېرته راشي. الله هغه قادر مطلق ذات چې اوبو په خپل منځ کې ګډېدن ته نه سره پرېږدي په خپل قدرت. ته به چې په منځ کې یو دیوال ورته پیدا کړی. وهو الذي خدای پاک هغه ذات خلق من الماء بشرا چې پیدا کړي دي د اوبو نه انسانان، فجعله بیا ګرځولی د دغه بشر د انسان نسبا و سحرا، نارینه زوی نسب ده او لور سرګنۍ دوستي سریعه ده. وکان ربک قدیرا، رب دې تا قادر ده په هر څه باندې. ويعبدون دا بدبخت کافران عبادت کوي من دون الله غیر دی الله تعالی نه ما دی هغه شي لا ينفعهم چې ټول عمر دی عبادت کې ګټه نشي ورته رسولای او کدی ونه کې ولا يغدرهم ضرر نشي ورسولای. وکان الکافر علی ربه ظهیرا، دا کافر په مدد د شیطان کې د رب په مقابل کې مددگار ده، د شیطان مرګرتیا کوي. علی ربه لکه د الله د دین په ضرر باندې دغه په مقابل کې د شیطان ظهیرا مرګری ده. وما ارسلناک ته موږ نه یې لېږلی الا مبشرا مګر زیری ورکوونکی مؤمنانو ته په جنت و نذیرا ویره ورکوونکی کافرانو ته په جهنم. قلت ورته یا ما اسألکم علیه من اجر، زه نه غواړم د تاسې نه دغه دین بیانولو باندې څه مزدوري، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، مګر که څوک خوښی وي چې الله ته یو لیار ونیسي خپل دنیا د خدای د رضا د پاره لګئی، صدقه زکات ورکوي چاته نور خلکو ته. خو ګورې رسول الله په خپل رحم هغه په ځان باندې د ځان اجرت یې وباله، چا نه مزدوري نه غواړم. او که څوک په خپله خوښه زکات ورکوي خیرات دته خو یې نه ورکوي، دته خو زکات اخیستل ناروا ده، خو دا بل ته ورکول لکه الله چې څوک صدقه کوي په ځان یې قرضه بولي، ورکړه چاته بنده ته الله یې په ځان قرضه بولي. ورد کو زکات و خیرات بل ته رسول الله د ځان اجرت بولي. اجرت خو نه ده، رسول الله ته خو نه کړه، زه تنخوا نه درنه غواړم، خو که څوک په روپیو خدای راضي کوي د هغه مخنیوی خو نه کوم، ورده کې ودې لګوي دا روپۍ د خدای د رضا دپاره. یا عبادت ټول وایي د الله رضا ده، خدای ته لیار جوړول دي، نور اجرت زه نه غواړم. که څوک په خپل عبادت کې خدای راضي کوي دغه لکه د ما اجرت ته په دغه حیثیت چې د دې په ثواب کې زه مور شریک کېږم. چې امتیان څومره نیک عمل کوي ثواب پیغمبر علیه السلام ته خدای پاک ورکوي که نه ورکوي. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، ته توکل وکړه په هغه چا باندې چې همیش ژوندی د نمري. وصبح پاکی بیانوه بحمده سره له حمد ده، وکفا به بذنوب عباده، بس والی د په الله تعالی په ګناهونو د بندگانو باندې خبیرا له وجې د خبرتیا دی د ان بندگانو په ټولو ګناهو ښه خبر ده. که هیڅوک نه وي ورسره الله په خپله خبر د سزا به ورکوي. الذي هغه خدای پاک خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونو مځکه وما بینهما وما بین د اسمانو د مځکې فی ستة ایام په اندازه د شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا استوا وکړه په عرش باندې. الرحمن چې ډېر مهربانه ده. فاسأل به خبیرا، ته پوښتنه وکړه د دغه باب په باب کې چې استوا د یا د خلق چې شپږو ورځو پیدا کول دي په دغه ذات نه چې هغه خبردار ده. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، کله چې دوی ته وویل شي چې عبادت وکړئ سجده وکړئ رحمان ذات ته، قالو دوی وی وما الرحمن، څوک ته رحمان؟ العیاذ بالله پس خند وی خدای پاک نه پیژني. انسجد او دا وی لما تأمرنا، آیا موږ سجده وکړو هغه چاته چې ته موږ ته امر پکې. وزادهم نفورا، دا امر نورم دوی ته نفرت زیات کی. بیا آیت سجده ده. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، ډیر برکت هغه ذات چې پیدا کړی دی په اسمانو کې برجونه. وجعل فيها سراجا، ګرځولې د پیدا کړی د په دغه اسمان کې لمر روښانه و قمر منیرا، او سپوږمۍ روښانه. وهو الذي خدای پاک هغه ذات جعل الليل والنهار، چې ګرځولې د شپه او ورځ خلفتن نماینده دی یو بل. لمن اراد ان یذکر، دغه چا دپاره چې پند واخلي او اراده شکوره یا اراده وي چې د الله شکر وباسي.
خلفت څه معنی؟ د شپې سړي د عبادت عادت و، ویده شو، د شپې تهجد تر پاتې شو، سهار د لمر ختو نه بعد یې نفل وکړي. د ورځې یو شی معمول و، د ورځې پاتې شو، شپه شو، په شپه کې دی وکړي، عبادت دې نه پرېږدي، یو د بل نماینده دي، خلیفګان دي. وعباد الرحمن د الله تعالی نیک بندگان، دا بیا ډېر ښه صفتونه دي، سړی باید ځان کې پیدا کړي. وعباد الرحمن د الله نیک بندگان الذین هغه خلک دي یمشون علی الارض هونا چې دوی ګرځي په مځکه باندې په ورورو څه معنی؟ تواضع کوي، تکبر نه کوي. و اذا خاطبهم الجاهلون که کله د دوی سره جاهله ناپوه خلک خبرې کوي، بیکاره کنځاوې ورته کوي، قالو دوی ورته سلاما، اما د طرف نه سلام ده، زه خو جنګ نه در سره کوم، زه پوچرت نه ویایم، ته چې هر څه کوي ویایې. او نیک بندگان د خدای پاک والذین هغه دي یبیتون لربهم چې شپه تیروي او رب خپل ته سجدن، په داسې حال کې چې سجده کوونکي دي، و قیاما ولاړ درېدونکي دي، یعنې د شپې تهجدونه کوي. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، او بندگان دی الله هغه کسان دي چې سره له طاعت د خدای عبادت هم کې خو بیا هم ډارېږي، یقولون وی ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ای الله وګرځوه د موږ نه عذاب د جهنم. ان عذابها کان غرامه، بېشکه عذاب د جهنم چې ده هغه ډېر سخت لازم ده، همیشه ده. انها ساعت مستقرا، بېشکه د دوزخ بد ځای د استوګنې ده، و مقاما ځای د قرار ده، و استوګنې او ځای د استوګنې ده. والذین د خدای پاک بندگان هغه خلک دي اذا انفقو چې کله دوی لګوي مالونه خپل، لم یسرفو، اسراف هم نه کوي چې بې ځایه یې لګوي، ولم یقتلو، او بخل هم نه کوي چې د خدای حق نه ادا کوي. وکانه بین ذلک قوامه، وی په مابین د اسراف او د تقدیر کې میانه حاله، مخکې مم یو ورځ مسله کې کړې وه. والذین د خدای پاک بندگان هغه څوک دي لا یدعون مع الله الها آخر چې نه بولي د الله تعالی سره بل معبود، ولا یقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق، نه وژني هغه نفس چې خدای مرګ ناروا کړی ده مګر په حق یې وژني. ولا یزنون، او د خدای بندگان هغه دي نیک چې زناوې نه کوي. ومن یفعل ذلک، که چا دغه کار وکړو چې یا د خدای سره شریک ویني، یا یې ناحقه قتل وکړو، یا یې زنا وکړه، یلقه اسامه، او به ویني دی جزا د ګناه خپله. اسامه بعضې ځای کې راځي غیه، څوک ابتدا کندي دي په جهنم کې چې 80 کاله به کوز پکې روان وي، او د جهنمیانو نوونه وینې پکې بهیږي. د دغه خلکو سزا ځای چې دا زناکار دي، دا قاتلین دي، دا مشرکین دي، درې سره په یوه ځای ذکر کړه، دا به په یغ ځای کې اوسېږي. دغه زناکارو ښځو د عورت نه به داسې بدبویي پورته کېږي په جهنم کې چې جهنمیان به د اور نه دومره نه حفاظوب لکه د دوی د عورت بدبویي نه چې پازابي. ویضاعف له العذاب، دوچند بشي دوی ته عذاب، یوم القیامت، په ورځ د قیامت، یو به کفر وي بل به ګناوې وي، ویخلد فیه مهانه، او همیشه به وي دوی په دغه جهنم کې خوار او ذلیل. خو بیا هم الله رحیم ذات، الا من تابه، مگر نه هغه څوک چې توبه وباسي د کفر نه، و امن ایمان راوړي، و عمل عملا صالحا، او عمل وکړي عمل نیک، فاولئک دغه خلک چې د یبدل الله سیئاتهم، بدلی الله تعالی ګناهونه دي د حسنات په نیکیو سره، وکان الله غفور رحیم، دا الله غفور او رحیم ذات. دا چې چا توبه وایسته، ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړو، ګناوې په نیکیو بدلیږي، د دغه څه مطلب ده؟ دغه دوه بیانونه شوي دي. یو بیان دا ده، په ورځ د قیامت باندې الله تعالی یو انسان ملائکو ته ووایي چې د ده ګناهو کې صغیره ګناه ورته عرض کوي، کبیره مه ور یادوئ. ملایکې ورته دا ګناه دې کړې وه، دا ګناه دې کړې وه، دا صغیره کنکۍ ګناه ور یادوي، دی وډار شي چې ما لویو ګناهو ته ورپام نشي، خو غر کې مزه خو دا خو ټول رب چې لیکلي دي، چې دی اقرار وکړي په دغه ټولو ګناهونو، کبیره خو یې ورښویي نه. الله تعالی ملایکو ته وایي اوس هغه صغیره په ګناه په نیکۍ ور بدلې کوي، دغه په ځای نیکي ورته ولیکئ. دی چې اوس په ګټه پوه شو چې دا خو د ګټې ځای راغی، وایي الله ته وایي چې خدایه څه ګناه خو ما نورې مې وې، هغه خو دلته نه وینم. چا کبیره د نبي علیه السلام دومره وخندل چې د ځای مې غاښونه مبارکه نه ښکاره شوه. نو یا وایي هغه ځای ته اشاره ده، یا دغه ځای ته اشاره ده، دا ځای ډېر مهم ده.
د خدای د دوستانو نه اول ګناه نه کیږي، خو که ګناه وشي کله دا ګناه خدای سبب د رفع د درجاتو وګرځوي. نکتې ته به پام کوو، ضرب لرګی نه اخلو. څنګه؟ د اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. وای د ګناه د وجه نه نیک عمل انسان د خدای نه ډاریږي، نو بیا په شپو شپو وژاړي الله ته، استغفار ویي، صدقې وکي، د خدای د رضا کولو کوشش وکي، دومره نیک اعمال وکي چې په دغه نیک اعمالو خدای دومره غټ مقام ورکي. که ده هغه ګناه نه وای کړی دغومره نیک عمل یې نه کوی. دغه ګناه د ډاره یې دومره ډېر نیک عمل وکړه چې دا ډېرې وژړل، دا چې ګناه یې نه وکړه دا ژړا یې خو ده نه کړې. او هلته چې موږ ویلې چې کومې سترګې د خدای د ډاره وژاړي هغه په جهنم باندې حرامې دي که نه دي حرامې؟ نو وایي د ډېرو اولیاو د خدای ګناه سبب د رفع د درجاتو وګرځوي. داسې نه چې په ګناه یې د مقام پورته کوي. په دغه باید پوه شو، په ګناه خو مقام نه پورته کیږي. خدای خو په ګناه نه راضي کیږي، نو مقام څنګه ور پورته کوي؟ وایي دا معنی ګناه سبب شي د عبادت. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په غزوه د صلح د حدیبیه کې چې د نبی علیه السلام سره لږ تیز وغږېدو، اقصنو چې مخکې موږ تاسې وکړه، د یغه نه بعد دغه خپل جرم دپاره وایي غلامان هم آزاد کړه، صدقې به هم کړې، نفلونه به هم کړه، استغفار به هم ویل چې الله دې ما نه په دغه نه راضي شوی چې ناراضه شوی چې ما نبي علیه السلام ته تیزه خبر ور وکړه. یوه خبره وشوه هم د جذباتو د ایمان په خاطر باندې وشوه، بې ادبي خو مطلب نه وه، خو د خدای دوستو بیرته دغه ځای ته هم پام شو چې دغه هم بې ادبي وه چې د نبي علیه السلام سره دومره تیز وغږېدې. بیا وایي باقاعده غلامان آزادول په دغه باب کې، صدقې یې کولې چې خدای پاک هغه جرم راته معاف کړي. اوس د هرې صدقې، د هرې توبې، د هر استغفار، د هر دعا، د هرې ژړا مقامات دي. نو د یو ګناه د وجه نه خدای دومره عملو توفیق ورکړو چې دومره ډېر عمل یې وکړ چې هغه مقام یې دغسې نه شوی پیدا کولی که هغه ګناه سبب شوی نه وای. وکان الله غفور رحیم، خدای په غفور او رحیم ذات. ومن تاب وعمل صالحا، څوک چې توبه وباسي د ګناهونه او آینده کې نیک عملونه وکړي، فانه یتوب الی الله متابا، بېشکه دا سړی رجوع کوي الله تعالی طرف ته په ښه رجوع کولو سره. والذین، او د خدای پاک بندگان هغه کسان دي لا یشهدون الزور، چې نه حاضریږي ناروا او ځایو ته، نه ور حاضریږي ګناه او ځایو ته قصدن. و اذا مروا باللغو، او که بیا په ګناه تېرېده بیا پامه، قصدن خو ګناه ځای ته نه ورځي. په دا نه و خبر چې دلته ډول شروع ده اتڼ دې درځه په دغه لیار لاړ شه، دا خپل کور ته تلو، یو کار ته تلو ضرورت یو په دغه لیار تېرېدو هلته په ډول واوښت، نو ور درېږي بیا نه، قصدن ورځي نه د خدای بندگان. او که په ګناه پېښ شو بیا ورته درېږي نه، مرو کرامه تېرېږي په عزت باندې ځان ساتونکي د ګناه نه. د قمار په ځای تېرېږي قمار ته ور درېږي، د سروزو په ځای تېرېږي سروزو ته ور درېږي، په بله ګناه خلک لګي هغو ته نه، نیک عمله انسان تر تېرېږي. والذین، د خدای پاک بندگان هغه کسان دي اذا ذکروا بآیات ربهم، چې دوی ته نصیحت وکړی شي په آیاتو د رب، د قرآن عظیم شان آیاتونه واوري، لم یخروا علیها صما وعمیانا، نه نسکورېږي دی په دغه آیاتو باندې کاڼه او ړانده، یعنې داسې نه کېږي لکه کوڼ وړوند چې ما نه اورېدلي نه مې لیدلي، نه عمل په کوي. والذین، د خدای پاک بندگان هغه څوک دي یقولون چې وی ربنا هب لنا من ازواجنا، ای رب دې موږه وبخې موږ ته د بیبیانو خپلو نه و ذریاتنا د اولادو خپلو نه قرة اعین، سړوالی د سترګو. نبی علیه السلام یې مسلمان ته تر دغه هېڅ زیات خوشحالي نشته تر دې چې خپله ښځه خپل اولاد په نیک عمل ویني. دا د مسلمان د ډېر خوشحالي ځای ده. نو دا معنی مسلمان خدای ته دا سوال کوي چې خدای ښځه مې نیک عمله کړي، اولاد مې نیک عمله کړي، او الله ته دا سوال کوي وجعلنا للمتقین اماما، ای الله موږ وګرځوئ د متقیانو امامان. سړی د خپلې ښځې امام ده، د خپل اولاد امام ده. دا بیا وایي دا معنی د خدای اولاد مې نیک کې، ښځه مې نیک کې چې زه د نیکو خلکو مقتدا یم. اولئک، دا چې څوک دغه صفات په چا کې راغله، دا د تروسه عباد الرحمن چې شروع ده، اولئک یجزون الغرفة، دغه خلکو ته ورکول کېږي په جنت کې بله خانې، بما صبروا، په هغه سبب د هغه څه چې دوی صبر کړی و په دنیا کې، ویلقون فیها، او ور اچول کېږي به دوی ته په دغه جنت کې تحیتا تحیه و سلاما سلام، دعا او سلام. ملائکه الله تعالی خپله خالدین فیها، همیشه به وي په دغه جنت کې، حسنت مستقرا، ډېر ښه ځای ده
دغه جنت ځای د قرار و مقاما ځای د استوګنې. قلت ورته ووایه ما یعبؤ بکم ربي لولا دعاؤکم. کافران د غرقېدن په حال کې یو خدای ته دعا شروع کړي، بل عذاب چې وویني یو خدای پاک ته دعا شروع کړي، دیغه دعا په برکت دیغه عذاب نه خدای بچ کړي. وای کافر ته هم ګټه رسیږي. نبی علیه السلام دعا هغه د تیر شي د پارم پیدا لري، د راتلونکي مصیبتو د پارم پیدا لري. صدقه د تیرو ګناو هم معافي پکېږي، د راتلونکي بلا او مخنیوی هم پکېږي. نو الله وی قل ما یعبؤ بکم، څه پروا لري الله تعالی د تاسې لولا دعاؤکم، که د تاسې دعا و نه وای د سختیو په وخت کې مې یوه خدای پاک ته دعا و نه کړی نو خو الله به غرقولی ذاتي. فقط کذبتم، تاسو خو تکذیب کړی دی الله، لایق د عذاب یې، خو چې دعا شروع کړي خدای دې دغه دعا په برکت دغه عذاب نه مو بچ کړي. خو فسوف یکون لزاما، زر د عذاب د تاسې سره لازم شي په قیامت کې. په دنیا کې خو د دعا په برکت مخکې موږ تاسو ویلي وو کافر ته هم د نیک عمل عوض خدای پاک په دنیا کې ورکوي. رزق چې پراخیږي په د صدقو چې د کافران د خلکو سره کومکونه کوي الله د دې دنیا ورډېروي. نو چې دعا کې د دنیا د تکلیف نه خلاصوي، اما د آخرت عذاب نه خلاصېدل نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسین میم. تلک آیات الکتاب المبین، دغه آیاتونه د دغه صورت آیاتونه د کتاب ښکاره کوونکي دي د حق او د باطل. لعلک باخع نفسک، شای چې تخپل ځان وژنې د ډېره غمه الله یکون مؤمنین چې د ایمان نه راوړي، ایمان نه قبلوي، نه ما په خفه کېږه، ځان مه هیلا کوه. ان نشأ ننزل علیهم من السماء، که موږ اراده وکړو د دوی د ټولو مسلمانولو نو موږ به نازل کړو له طرفه د اسمان نه په دوی باندې آیتون یو دلیل د قدرت. فضلت اعناقهم، بیا به وګرځي ورمیږونه د دوی لها دغه دلیل د قدرت لره غاق د عین غاړه کې ښودونکي. خو د زور ایمان خو زه په راوړم نه، کنی په دغه قادر یم. په بني اسرائیلو چې غر راپورته کړو امنا نارې شروع کړې که نه، اسلمنا یې نارې کړې که نه. وما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث، نه راځي دی ته کوم نصیحت د الله تعالی د طرف نه نوی نوی الا کانوا عنه معرضین، مګر هم دی د هغه نه اعراض کوونکي. فقط کذبوا، په تحقیق سره دی تکذیب وکړو د ذکر یا د نبی علیه السلام. فسیأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، زر درا بشي دی ته عواقب د هغه خبرو چې دی په هغه استهزا کولې. اولم یرو دی نه ګوري الی الارض، مځکې ته کم انبتنا فیها چې څومره موږ شنه کړي دي په دغه مځکه کې من کل زوج کریم، د هر قسم ګیانه قسمه قسمه عزتمنه ډېر فایدې والا. ان فی ذلک لآیة، بېشکه په دا شنه کولو د دغه بوټي کې لوی دلیل د قدرت ته. هو ما کان اکثرهم مؤمنین، نه دي اکثره د دوی ایمان راوړونکي. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، بېشکه رب د تا غالب او رحیم ذات. و اذ نادى ربک موسی، یاد که هغه وخت چې غږ وکړه رب د تا موسی علیه السلام ته ان ائت القوم الظالمین، ورشه قوم د ظالمانو ته، قوم فرعون، قوم د فرعون ته. الا یتقون، آیا دوی نه ډارېږي د الله نه؟ قال موسی علیه السلام ورته یا رب ای رب د ما انی اخاف، زه خو ډارېږم ان یکذبون چې دی به د ما تکذیب وکړي. او چې تکذیب وکړي دا سبب د دومې جملې ده. و یضیق صدري، تنګ بشي سینه د ما، زړه د ما. او چې زړه تنګ شي ولا ينطلق لسان، دا بیا د یغ درېمه دپاره دلیل ده. بیا به مې ژبه نه، چې سړي ته په ژبه کې لږ بند کېږي د کوم انسان چې خوش کور شي د خشکې په وخت کې بیا غږېدی شي، بیا به مې ژبه لیا بنده شي. فارسل الی هارون، تو ولېږه جبرائیل علیه السلام هارون علیه السلام ته. بل طرف ته ولهم علی ذنب، د دوی په ما باندې یو دعوه د یوې ګناه هم شته چې ما یو انسان ور وژلی. فاخاف ان یقتلونی، زه ویرېږم چې ما به مړ کړي. قال الله تعالی ورته کله نه ده داسې، ډارېږه ما نه دي شي وژلی. فذهبا، لاړ شئ دواړه بې آیاتنا سره له معجزو د موږ، انا معکم مستمعون، موږ یو د تاسې سره اورېدونکي د سوال او جواب د تاسې. فاتیا فرعون، ورشئ فرعون ته. فقولا ورته ویئ انا رسول رب العالمین، موږ رسولان د رب د مخلوقاتو یې. او دا حکم راوړی ده ان ارسل معنا بني اسرائیل، چې ولېږه د موږ سره بني اسرائیل د شام په لوري. فرعون ته چې دعوت ورکړو، فرعون څه ورته ویئ؟ قال الم نربک فینا ولیدا، آیا ته موږ لوی نه کړې په خپله کور کې په داسې حال کې چې وړوکی هلک وې؟ ولبست فینا من عمرک سنین، او تا تیر کو د موږ په کلي کې وخت څو کاله، 30 کاله د موږ کې ژوند کوه. بیا وفعلت فعلتک التي فعلت، تا وکړو هغه کار چې هغه ودې کو چې د ما یو قبطي نانبای دې مړ کو. وانت من الکافرین، ته لومړی جملې د ناشکره نه وې، ما ساتلې، تا ناشکري وکړه، د ما نانبای دې مړ کو.
قال موسی علیه السلام ورته ویلې فعلتها هغه کار ما کړی چې قبطي مې وژلی اذن په هغه وخت کې خو انا من الضالین زه د جملې د خطاکارو نه وم ناپوهانو نه وم یعنی نیت مې د وژلو نه و زه نه پوهېدم چې مړ کېږي به خطا شوم مړ شو کنې ما خو د اصلاح دپاره ویه ففررت منکم په واقع کې خو ګناه نه ده ځکه کافر یې وژلی کافر خو معصوم نه ده ففررت منکم زه بیا وتښتېدم د تاسې نه لما خفتکم کله چې وډار شوم د تاسې نه فوهب لی ربي حکما ما ته راوبخه رب د ما حکم وجعلني او زه یې وګرځولم من المرسلین د جملې د رسولانو نه اوس هغه یو څو وخته د زه ساتلی یم هغه پیغور راکوې او دغه ته نه ګورې د ما ټول قوم نه د غلامان جوړ کړي وتلک نعمة آیا دغه تربیت د ما یو نعمت تمنها علیه چې ته یې په ما احسان کوې ان عبدت بني اسرائیل چې تا غلامان جوړ کړي دي د ټولو بني اسرائیلو نه قال فرعون ورته ویلی وما رب العالمین څوک ته رب د مخلوقاتو چې دا ته یې دعوا لرې قال موسی علیه السلام ورته ویلی رب السماوات والارض رب د اسمانو د مځکې ده وما بینهما د مابین د اسمانو د مځکې ده ان کنتم موقنین که یې تاسو یقین درلودونکي قال فرعون ورته ویلی لمن حوله هغه مشرانو ته چې چارو چاپېر دي ده الا تستمعون تاسې نه اورېدې د خبرې سوال او جواب نه دی برابر زه ورته وایم ما رب العالمین د حقیقت پوښتنه کوم چې دا خدای د څه شي نه جوړ ده د سرو زرو د سپینو زرو د مسو دی وی چې د اسمانو د مځکو چښتن ده قال موسی علیه السلام بیا ورته ویلی ربکم و رب ابائکم الاولین او خو اسمان مځکه خو څه کوي د تام رب ده د تا د پلروم رب ده ته چا پیدا یې د تا پلارو نیکه چا پیدا دي قال بیا فرعون ان رسولکم الذي دغه رسول د تاسې ارسل الیکم چې دا تاسې ته رالېږل شوی له مجنون لیوانی د خبر نه پیږي زه یو پوښتنه تر کوم دی جواب په بل راکوي قال بیا موسی علیه السلام ورته ویل رب المشرق والمغرب د ما رب د مشرق او د مغرب د وما بینهما د مابین د مشرق او د مغرب د ان کنتم تعقلون که عقل لرئ پیږئ دلیل خو نه و ورسره نو د زور کار یې واخیست قال فرعون ویل لئن اتخذت الها غیري قسم د کتا ونیو د ما نه خدای بل لاجعلنک من المسجونین زه به دې وګرځم د جملې د بندیانو نه قال موسی علیه السلام ورته اولو جئتکم بشیء مبین اولو جئتک اگر که زه راتګ وکم تا ته بشیء مبین په یو دلیل ښکاره چې د ما د نبوت دلیل وي بیا مې بندي کوې قال فرعون ورته فأتي به تر اوله راوړه دغه ښکاره دلیل ان كنت من الصادقین که چیرې یې له جملې د رښتونې نه فالقى عصاه وغورځوله موسی علیه السلام لکڼه خپله په اذا هي ثعبان مبین ناڅاپه دغه یو ښامار ښکاره و ونزع یده راویست لاس خپل په اذا هي بیضاء للناظرین ناڅاپه دا لاس تک سپین ځلېدونکی و کتونکي ته قال للملأ حوله بیا یې ویلې هغه مشرانو ته چې چارو چارپیر د فرعون و ان هذا لساحر علیم دا خو یو عالم جادوګر ده العیاذ بالله یرید اراده لري ان یخرجکم چې تاسو وباسي من ارضکم د مځکې د تاسو نه بسحر په خپل سحر فماذا تأمرون ما ته څه مشوره راکوئ وای وګورئ د خدای پاک تسلط ته تر اوسه یې د غټې خدایي دعوا کړه موسی علیه السلام ته هم دمکی کړه چې د ما نه بل خدای چې ومنې بیا به دې بندي کړم اوس یې بیا د ځان عاجز جوړ کړه خلکو ته یې تاسې ما ته څه امر کوي خدای امر کوي که مخلوق امر کوي خو خدای امر کوي دی به اوس دی ته وایي تا چې اوس ما ته څه وایي زه بس فرمانبردار یم مخکې دعوه وایي د خدایي و دلته بیا خدای داسې عاجز کړو بیا نوکر شو فرمانبردار شو قالو مشرانو ورته ویلې ارجه مؤخر که کار د ده و اخاه د ورور د ده اوس یې مه وژنه وابعث فی المدائن حاشرین ولېږه په ښارو کې راټولونکي یأتوکه چې راتګ وکړي تا ته بکل سحار علیم په هر جادوګر عالم باندې فجمع سحرتو راجمع کړه شو ساحران لمیقات یوم معلوم هغه وخت ورځې معلومې ته چې مخکې ویلې و چې د هغه زینت ورځ او د څاښت وخت وقیل وویل شو للناس خلکو ته هل انتم مجتمعون آیا تاسې راجمع کیږئ را یو ځای شئ چې اوس نو مقابلې ورځ ده لعلنا نتبع سحرة شایي چې موږ د متابعت وکړي د جادوګرو ان کانو هم الغالبین که دوی شو غالبان و دایم په یقیني نه شکمن و چې دغه لکڼې زور څوک نه لري خو که غالب شو موږ تاسې به د دې تابع شو فلما جاء سحرته کله چې راغله ساحران قالو ویلې فرعون ته ان لنا لاجرا آیا د موږ دپاره به څه تنخوا وي ان كنا نحن الغالبین که موږ غالب شو په ده باندې قال فرعون ورته ویل نعم او وانکم اذا لمن المقربین تاسې به په دغه وخت کې د ما د مقربو وزیرانو نه هم یئ قال
لهم موسی وویل دا جادوګرو ته موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون وغورځوئ تاسې هغه شی چې غورځوئ فالقوا حبالهم وی غورځول پړي خپل وعصیهم لکڼې خپلې وقالو وی ویلې بعزت فرعون بخت او عزت فرعون انا بشک موږ لنحن الغالبون موږ خامخه غلبه پیدا کوونکي فالقى موسی عصاه وغورځوله موسی علیه السلام لکڼه خپله په اذا هي تلقف ما یافکون ناڅاپه سره وین غاښته ټول هغه ماران چې دوی جوړ کړي وو په جادو باندې لکڼې ټولې تېرې کړې پړې ټول تېر کړي فالقي السحرة ساجدین ول د ساحران جادوګر سجده کوونکي قالوا وی ویلې آمنا برب العالمین موږ ایمان د پر رب د ټولو مخلوقاتو رب موسی او هارون چې هغه رب د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام ده قال فرعون ورته ویلې آمنتم له تاسې ایمان راوړده لره قبل ان آذن لکم مخکې تر دې چې زه اجازه درته وکم انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا په واقع کې لوی د تاسې د هغه لوی چې تاسې ته جادو درښولی فلسوف تعلمون زر د تاسې به پوه شي په عاقبت کار خپل باندې لاقطعن ایدیکم زه به خامخا پرې کړم لاسونه د تاسې و ارجلکم پښې د تاسې من خلاف ښی لاس چپه پښه یا چپ لاس کوي پښه ولا اصلبنکم اجمعین تاسې به راوځړوم ټول قالو دی ورته ویل لا ضیر هیڅ ضرر نشته انا الی ربنا منقلبون موږ بېشکه خپل رب ته راتلونکي یو انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا موږ په دغه ایمان امید لرو خپل رب ته چې الله به موږ ته تېر ګناهونه معاف کړي ان کنا اول مؤمنین د دې وجه نه چې موږ اول ایمان راوړونکي په ده باندې شو په د حاضرو خلکو کې و اوحینا حکم وکړو موږ الی موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادي چې بوزه د شپې بندګان دي ما انکم متبعون بېشکه تاسې پسې به درشي د فرعونیانم فارسل فرعون بیا لېږل وکړه فرعون فی المدائن په دا ښارو کې حاشرین جمع کوونکي او وویل ټول راوځئ پسې لښکر دا سړي یې پسې راټول کړه او وویل ان هؤلاء لشرذمة قلیلون بېشکه دغه بني اسرائیل چې دي یوه ډله کنکۍ ده خو و انهم لنا لغائزون دی موږ په قهر راوړونکي دي داسې کار یې وکړو چې موږ ته خوشکه راوسته و انا لجميع حاضرون موږ قبطیان خو یو مجرب محتاط کاره خلک یو خو په خطره کې ویره کې یو که مړی یې نه کو ختم یې نه کو موږ ته غم جوړوي فاخرجناهم الله وی اوس د مرګ ځای ته یې بیایي فاخرجناهم راومیسته دغه فرعونیان من جنات د باغونه و عیونو د چینونه و کنوز د خزانونه و مقام کریم د هغه ځای ډیر عزتمن نه کذالک لکه دوی مو چې تباه کړه و اورثناها په میراث مو ورکړه د دوی ځایونه بني اسرائیلو ته فاتبعوهم ورپسې شو د فرعونیان په سبتیانو پسې مشرقین په وخت المر ختلو کې فلما ترى الجمعان کله چې دا دواړو ډلو سره ولیده قال اصحاب موسی ویل اصحاب د موسی علیه السلام موسی علیه السلام ته انا لمدرکون اوس موږ نیول کېږو عذاب راکړي قال موسی علیه السلام ورته ویل کلا نه ده داسې خبره ان معي ربي بېشکه د ما سره رب د ما ده سیهدیني ما ته بل یار وښیي د نجات فاوحینا موږ وحی وکړه الی موسی علیه السلام ته ان اضرب بعصاک البحر چې ووایه په خپله راکنه باندې دا دریاب فانفلقه وچاوده دریاب فکانا کل فرق شو ارا ټوټه د دغه دریاب کالطود العظیم لکه یو لوی غر و ازلفنا ثم الاخرین را نږدې مکړه دغه ځای ته دا نور قبطیانو فرعونیانو و انجینا موسی نجات مور کو موسی علیه السلام ته ومن هغه چاته معه چې د ده سره و اجمعین ټولو ته ثم اغرقنا الاخرین بیا مې دا نور ټول پکې غرق کړه ان فی ذلک په دا غرق کولو د فرعونیانو کې لآیة یو لوی دلیل د قدرت او د عبرت ته و ما کان اکثرهم مؤمنین خو نه دي اکثره د خلکو ایمان راوړونکي و ان ربک لهو العزیز الرحیم بشک رب دې غالب او رحیم ذات واتلو علیهم نبأ نوح ابراهیم ولونه په دغه کافرانو د مکې باندې قصه د ابراهیم علیه السلام اذ قال لابيه کله چې دوی ویل خپل پلار ته و قومه خپل قوم ته ما تعبدون تاسې د چې عبادت کوئ قالو دی ویل نعبد اصناما موږ عبادت کوو د بتانو فنظل لها عاکفین موږ به یو همیشه کینستونکي عابدین به یو دغه بتانو ته قال ابراهیم علیه السلام ورته ویلې هل یسمعونکم آیا دا بتان د تاسې خبرې اوري اذ تدعون چې تاسې درو بولیه چې ته خو موږ ته رزق راکړه یا اولاد راکړه تاسې خبرې اوري او ينفعونکم او که تاسې عبادت وکړئ ګټه درکوی شي، او یغضرونکم که عبادت یې ونه کوئ ضرر در رسوی شي.
نه یو شی هم نشته. قالو دی ویل بل دلیل نه و چې نه ضرر را رسي نه ګټه، صرف بل وجدنا آباءنا موږ پیدا کړي دي پلرونه خپل کذالک یفعلون، یغو به د بتانو عبادت کوو موږ هم هغه کوو. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراهیم علیه السلام ورته تاسې پیږئ هغه بتان چې تاسې عبادت کوئ، انتم تاسې و آباءکم الاقدمون، هغه پلرونه د تاسې چې پخوا تېر شوي دي، فانهم عدو لی، دا ټول د ما دښمنان دي، الا رب العالمین. کوي هغه خلق مشرکین شي چې خدای پاک منو بوتانم بیا خو به استثناء متصله شي، الا رب العالمین یو د رب د مخلوقاتو می دښمن نه ده، نور می ټول دښمنان دي. او که هغه داسې شي چې دهریین غوندې شي چې خدای پاک بیخي مني نه، نو بیا استثناء منقطعه ده، دا تاسې چې عبادت کې ټول می دښمنان دي، لیکن رب العالمین می دښمن نه ده، هغه د ما دوست. الذي هغه خدای پاک خلقني چې زه پیدا کړی په هو یهدیني، هغه به ماته لار راښیي. والذي هغه خدای پاک هو یطعمني چې ماته ډوډۍ راکوي، ویسقیني ماته اوبه راکوي، و اذا مرضت او هغه خدای پاک چې زه مریض شم په هو یشفیني، دی ماته شفا راکوي. والذي هغه خدای پاک یمیتني چې ما مړ کوي، ثم یحییني بیا مې بیرته راژوندی کوي د جنت لپاره. والذي هغه خدای پاک اطمع چې زه امید لرم ان یغفر لي خطیئتي چې ما پکې ګناهونه دي، ما یوم الدین په ورځ د قیامت باندې. ربي هب لي حکما، ای الله ما ته وبخه علم حکمت نبوت، والحقني بالصالحین ما پیوسته که د نور نیکانو سره، واجعل لي لسان صدق فی الاخرین، او وګرځوه ما ته ژبه صدق ثنا نیکه د نیک نامۍ په وروستنیو خلکو کې، موږ اوس هم هغه د درود ویی په ابراهیم علیه السلام باندې. واجعلني من ورثة جنت نعیم، او ته ما وګرځوه د وارثانو د جنت نعیم نه. واغفر لأبي، ته بخښنه وکړې پلار د ماته، انه کان من الضالین، بېشکه دی و د جملې د ګمراهانو نه. ولا تخزني، ما مې وشرموي الله تعالی یوم یبعثون، په هغه وخت کې چې خلک راپورته کول کېږي د قبرونو نه. یوم هغه ورځ لا ینفع مالون چې نه رسوي ګټه مال، ولا بنون نه زمن، الا من اتى الله بقلب سلیم، مګر هغه څوک چې راتګ کړي الله تعالی ته په روغ زړه باندې، د کفر نه صفا زړه، کفر شرک نفاق ټول مرض ده، په قلوبهم مرض، چې په روغ زړه راغلی دغه ګټه ورکوي. وازلفت الجنة للمتقین، او نږدې به شي جنت په دغه ورځ کې متقینو خلکو ته، وبرزت الجحیم للغاوین، ښکاره به شي جهنم ګمراهانو ته. وقیل لهم، او وبویل شي دی ته اینما کنتم تعبدون، و چیرې دغه خدایان چې تاسې عبادت کوه، من دون الله غیر دی الله تعالی نه، هل ینصرونکم، آیا دوی د تاسې کومک کوي، او ینتصرون که د خپل ځان کومک کولی شي، نه نه د تاسې کومک کړی چې نه د ځان. فکبکبوا فیها هم، پس وبغورځول شي نسکور په دا جهنم کې دا بوتان والغاون، او دغه ګمراهان چې د دې عبادت کوه. و جنود ابلیس، لښکرې د ابلیس اجمعون ټول به جهنم ته وغورځول شي. قالو ویای به وهم فیها، او حال دا چې دی به وي په جهنم کې، یختصمون جګړې به سره کوي. څه به ویایي د خپلو مشرانو ته به کشران ویایي، تالله قسم په خدای ده ان کنا لفی ضلال مبین، په تحقیق سره موږ په لویه ګمراهي کې، اذ نسویکم چې ماته موږ په هغه وخت کې تاسې برابرولی برب العالمین، د رب د مخلوقاتو سره. تاسو ته هم سجده کړه رب ته، موږ خو لوی ګمراه وو. وما اضلنا، خو موږ نه یو ګمراه کړي الا المجرمون، مګر هغه د موږ غټو مشرانو. فما لنا من شافعین، اوس نشته د موږ دپاره شفاعت کوونکي، ولا صدیق حمیم، او نه یو دوست ملګری مخلص. وایي چې کله وویني مسلمانان چې یو بل ته شفاعت کړي، دی به د دغه ځای هم ذاتي ارمان وکړي چې موږ هلته د تاسې منل د مسلمانو نه منل، نه نن دوست لرو نه شفاعت کوونکی لرو. فلو ان لنا کرتن، کاش کې چې د موږ یو وارې بیرته دنیا ته تګ وای، فنکون من المؤمنین، موږ به بیا شوي وله جملې د مؤمنانو نه. ان فی ذلک لآیة، په دا تېره خبر کې دلیل د قدرت، او خو وما کان اکثرهم مؤمنین، نه دي اکثره د دې ایمان راوړونکي. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، بېشکه رب د تا چې د هغه غالب او رحیم ذات. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کړو قوم د نوح علیه السلام هم د رسولانو. اذ قال لهم اخوهم نوح، چې کله وویل دی ته ورور د نوح علیه السلام، الا تتقون، آیا نه ډارېږئ تاسې د خدای پاک نه؟ انی لکم رسول امین، زه د تاسو لپاره یو رسول امین یم. فاتقوا الله، د الله نه وویریږئ، واطیعون، د ما اطاعت وکئ. وما اسألکم علیه من اجر، زه نه غواړم د تاسو نه په دغه بیان باندې څه اجر. ان اجریا، نه د اجر د ما الا علی رب العالمین، مګر په رب د مخلوقاتو باندې. فاتقوا الله، د الله نه وویریږئ، واطیعون، او د ما اطاعت وکئ.
قالو دی ویل انؤمن لك آیا موږ تا لره تصدیق وکړو واتبعک الارذلون حال ده چې د تا ملګري خو ټول هغه مسکینانو عاجزه خلک دي او هغه خو اسې د مړی دپاره در سره دي زړه نه مؤمنین هم نه دي قال ده ورته ویلې وما علمي بما كانوا يعملون نشته د ما علم په هغه څه چې دوی کوي ان حسابهم الا على ربي نه د حساب د دوی مګرم د ما په رب باندې د لو تشعرون که تاسو شعور لرئ وما انا بطارد المؤمنین نه یم زه شړونکی د دغه مخلصو مسلمانانو ان انا زه نه یم الا نذیر مبین مګرم ویره ورکوونکی ښکاره قالو دوی ورته ویلې لئن لم تنتهي یا نوح که ته منې نه شوې د ده خبرې نه ای نوح علیه السلام لتکونن من المرجومین ته به شې له جملې د سنګسار کړی شوی نه په تیږو به دې ولو قال نوح علیه السلام ویل ربي ای رب د ما ان قومي کذبون بېشکه قوم د ما تکذیب وکړو فافتح بیني و بینهم نو یې الله فیصله وکړي د ما او د دوی په مابین کې فتحا په فیصله کولو سره ونجیني ما ته نجات راکړي ومن معي او هغه چاته هم نجات ورکړي چې د ما سره دي من المؤمنین د جملې د مؤمنینو نه فانجیناه موږ نجات ورکو خلاصون مو ورکو نوح علیه السلام ته ومن معه او هغه چاته چې د ده سره و په الفلک المشحون په هغه کښتۍ ډکه کړه شوې کې چادرۍ چاته و کیسه یې مخکې موږ تاسې تېره کړې وه ثم اغرقنا بعدو بیا مغر کړه پس له دی نه الباقین چې دی په کښتۍ کې سپاره شوه دا نور مغر کړه دا باقي پاتې کېدونکي خلک ان فی ذلک لآیة په دا غرق کېدن د قوم د نوح علیه السلام کې په دې کې هم دلیل د قدرت د الله تعالی او د عبرت ته وما كان اکثرهم مؤمنین نه دي اکثر د دوی مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم بېشکه رب د تا غالب او رحیم ذات الحمد لله رب العالمين وراقبة المتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين خدای متعالی د جمعې مبارک ورځ ده پروژه کې په هر ماښام کې لس لکه کسان د جهنم نه خلاصیږي او د جمعې په ورځ په هر ساعت کې لس کسان د جهنم نه خلاصیږي خدای پاک موږ ټولو ته د جهنم نه نجات نصیب کړي الله تعالی موږ ټولو ته د جهنم نه نجات نصیب کړي الله موږ ټولو ته د جهنم نه نجات نصیب کړي الله موږ ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي الله موږ ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي الله موږ ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي خدای متعالی د قرآن عظیم شان په توفیل د روژې مبارکې په توفیل او په دا مجلس کې ډیر نیک خلک ناست دي دغه په توفیل باندې خدای پاک دې موږ په ملت باندې خپل خصوصي رحمتونه وکړي نور خدای پاک په ابتلا کې مو واقع کړي مشران او کشران مټول خدای په شریعت باندې مستقیم وګرځي خدای د رحمت بارانونه په قدر د حاجت باندې ووري خدای د ګناهونو د توبې استلو موږ ټول مسلمانانو ته توفیق نصیب وګرځي خدای باقی عمر دې موږ څومره ژوندۍ د شریعت استقامت منصب وګرځي خدای طرفت العين او قلم خپل نفسو ته مسپاري الله تعالی څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا دې موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې رب کریم د ټولو په شر دروس حاجتونه دینی او دنیوي د غیب خزانو نه پوره کړي د ټولو مدارسو د ترقی اسباب برابر وګرځي د ټولو محتممینو ناظمینو استادانو اراکینو نیتونه صفا وګرځي د ټولو خدمتونه الله په خپل دربار کې قبول وګرځي موږ ته خدای پاک تر مرګ پورې د تا د دین د خدمت کولو توفیق په کامل اخلاص د صحت او د عافیت په ژوندۍ لباس کې نصیب وګرځي خدای پاک طرفت العين او عقل خپل نفسو ته مسپاري موږ زمان ورېرونه المسیان شاګردان ټول علما ربانین وګرځي مریدان مولیا کاملین وګرځي د مشایخ کرام او اساتذه کرام او والدین او حقداران او درجات عالیه جنت الفردوس ته تا رضای ته دیدار نصیب کړي چې ژوندۍ د الله په ژوند کې برکت کې صحت او عافیت نصیب کې موږ ته توفیق د ادب او د خدمت نصیب وګرځي خدای څومره مسلمانان چې موږ ته دعا وکړي یا د موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې د ټولو په شر درس حاجتونه پوره کړي دا پاتې ترجمه الله په خیر او په عافیت باندې خدای پاک په کامل اخلاص باندې د صحت او عافیت په لباس کې د موږ نه ته خدای متعالی قبول کړي او توفیق راکړي چې په خیر او عافیت باندې اخلاص کو خدای موانع د خدمت ملري کې والدین ته نور مریضانو ته صحت کامله صریحه عاجله نصیب وګرځي خدای پاک موږ د عدالت راتک ټول د تا د رضا لپاره وګرځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين